موږ او تاسو چې کله خیرات یا صدقه کوو نیت کې مو څه وي؟ آیا غریب او خان ته پکې په یوه سترګه ګورو که خان په توشکه او غریب په درشایي کې نه و؟ نو دا خیرات به مو قبول شي؟ ډیر کرتی ګردالوده ببر سړی سړی دروازو کې څوک نه پریدي، واده خادي وي، حاجی صاحب راځه، ملک صاحب راځه، غریب ولاړ رسشه تاسو ورستو به کې نه به یو غنټه ولاړی ګوره دا موږ په دې سترګو لیدلې دي. ها رسشه خمشر سړی سپینګری خو غریبي فقيري ګردونو والي دیوال نه راکوشوي یو ځکه چې ته مزدورکاری راکوشي رسشه تر دې چې یو ته د لاسونو نه پاتې شي پیدا شي یا غم پیدا نشي زي الله مبخ خیرات ختم مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابره کدا الله پنوم په کومه مسله باندې قسم مخري الله یې رښتینه کوي حنس کوي نو معزز ورونو یو ناشنا خبره واوري. ها صحیح حدیث ده، حدیث سند منقطع ده، وی غریب سره نیمه ورځ 1500 کال د مالدارانو جنت ته مخ کیږي. تاسو به خوشاله چې موږ غریبانانی هغه هم دغه غریبانان دي. مدفوع بالابواب دروازه کې ول څوک زین ور کوي هغه د غریبانان دي چې احادیثو کې صدال پاز راغلي دي حاجت زړه کې وي او سلطان او باچا ته لار نه پیدا کوي لار مات وفي قلبه حاجه قبر ته داخل شوغه حاجت قبر ته ځان سره وړي هغه د غریبانانو اوس خو کزما او سال انجراله او نه زدا دروازه پیژنم د سلطان او د بادشاہ نه به ته پیژنې زمو ته ورسېګم ته ورسېګې زما مواسطي او صاحب مواسطي ما هم د کاغذونو یو فایل په غاړه کې نیولې تا هم نیولې دا غریبانان نه دي. غریب هغه چاته وای چې دین او ته معلومي د دین په اصول عمل کوي د ظالمو دروازو نه ځان ساتي واسطي نه زوري نه حاجت په زړه کې قبر لوړي.